السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې 25مه نیټه چې د 2025م کال د اپریل میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. د دایکنډي کې د 45 کیلومتر سړک د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دایکنډي ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په نیلي کوتناک سړک د 45 کیلومتر برخې د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. د دایکنډي ولایت ویان سید غضنفر کاظمي ویلي چې دغه سړک د بند برلان له بازار څخه تر شهرستان ولسوالۍ پورې غځېدلی دی چې له بیا رغولو سره د سیمې د اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې تر یو بریده راکمې کړي. د سیمې اوسیدونکو د یاد سړک د رغونې له پیله خوښي څرګنده کړې ده او وایي چې له دې سره باید د تګ راتګ ستونزې کمې او اقتصادي وضعیت به هم ښه شي. کابل کې د روسیې سفیر وایي افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته چمتو یو. د ټولګټو چارو سرپرست وزیر محمد عیسی ثاني د روسیې له سفیر ډیمیټري ژینوف سره د سالنګ تونل د ترمیم د نوي تونل جوړولو له روسیې د اوسپنې پټلۍ لپاره د وسایلو او ماشینونو اجزاو د پیرلو په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. ټولګټو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې دغه وزارت د ویاند محمد د اشرف اکشناس له لوري خپره شوې ویل شوي چې دواړو لورو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه ټینګار کړی او د ژیرنوف ویلي د افغانستان سره په یادو برخو کې همکارۍ ته چمتو یو. میدان وردګو کې د 63 میلیونه افغانیو په لګښت 15 پروژې پلي شوې. د میدان وردګو ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 63 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو په برخه کې د 15 بیلابیلې پروژې پلي شوې دي. د یاد ولایت د سندیز او زیر رئیس عبدالصمد حلیم ویلي چې دغه پروژې د یاد ولایت په چک د میرداد بهسودو نرخ سید آباد او جغتو ولسوالیو کې د 63 میلیونه افغانیو په لګښت پلي شوي دي. د نوموړي په وینا په دغو پروژو کې د اوبو لوی او واړه بندونه، سربندونه، کانالونه، د اوبو رسولو 5 شبکې شامل دي او همدارنګه په بهسود ولسوالۍ کې د 6.5 میلیونه افغانیو په لګښت یو خاورین بند جوړولو چارې هم شامل دي. عدلي وزارت وايي د جایدادونو مالکین دي کډوالو ته کورونه په مناسبه کرایه ورکړي. د عدلي وزارت له ټولو خیریه بنسټونو د معاملاتو لارښود دفترونو او د جایدادونو له څښتنانو غوښتي چې له پاکستان ایستل شویو افغانانو سره همکاري وکړي. د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د معاملاتو لارښود دفترونه باید د جایدادونو د کرایې ورکړې په برخه کې له راستانه شویو افغانانو سره همکاري وکړي. د لوړو کرایه او غیر قانوني کمیشن له اخیستلو دې ډډه وکړي او همدارنګه د جایدادونو له څښتنانو غوښتل شوي چې خپل مالکیتونه راستانه شویو افغانانو ته په مناسبه بیه په کرایه ورکړي. عباس راکچي روانه اونۍ مسکو ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راکچي روانه اونۍ مسکو ته سفر کوي. رویټرز خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور کړی چې راکچي به په دغه سفر کې د عمان په منځګړیتوب له امریکا سره د نامستقیمو خبرو په اړه خبرې وکړي. راپور زیاته کړي ایران به له روسیې له لوري په دغه تړاو مشورې وکړي. دا ول سکون د نور زلند او مهم خبرونه تر بیا د الله پامان.